افغانانو که ډاکټر سیم نجیب چرته طالبانو شهید کړی وی په خدای کې نو که خپه به وی خو دومره به ورپسې نه وی خپه. دا چې اوس حمید ګل شهید کړی دی، آیسای شهید کړی دی، او د آیسای بچیان راځي، د ضیاء الحق بچیان، د فضل الرحمن بچیان، د سمیع الحق بچیان، د نصر الله بابر بچیان، د حمید ګل بچیان چې د افغانستان ټول آیسای ته په لمنه کې ور واچو، هغه دلته راځي په ټي وي باندې کینی او دا وایي چې یاره ډاکټر سیم نجیب چې د طالبانو شهید کړی، او دا ملا صاحب عمر خی چې یاره دا ښه کار کړی. ما دلته په ثبوت باندې هغه ویډیو هم دلته شته دی د هغه طالب چې د هغه وخت وایي چې موږ ډاکټر سیم نجیب نه دی شهید کړی، او د هغه وخت بیان تاسې واورئ کله چې ډاکټر سیم نجیب شهیدېږي د طالبانو رسمي بیان یې پروت دی هلته چې موږ نه دی شهید کړی او موږ نه دی وژلی، خو موږ پرې خوشحاله چې دا کار چا کړی. او زه قسم په خدای دی چې افغانان ورونو زما ملګری د وحیدالله نومېدو د دې نورستانو، زه ته والله کې دروغ وایم، قسم یې راته وخوړ چې اولنی سړی زه وم چې په سایکل ورلم چې ډاکټر سیم نجیب هلته پروت و سره د وروره 2 ساعته پس بیا طالبان راغله، سیم مهربان هلته ستنه کې راځوړند کړو. نو یا د حمید ګل زامنو، یا د نصر الله بابر زامنو، تاسې خو د وطن د جهاد په نوم باندې تجارت کو د افغانستان هم تباه و برباد کړو. تاسې خو هغه خلک استئ چې په 1480 کې د پاکستان پوج پنجابي پوج هم راوستو، په دې خپل جلال آباد باندې حمله وکړه او په زرهاو زموږ خویندې میندې تاسې شهیدانې کړې. بیا په 19 په 92 کې دلته رالی او سیم مهربانه ډاکټر سیم نجیب حکومت ختم شو، په کابل کې 90,000 افغانان ووژل، ماشومان ښځې او کابل هم د ځمکې سره ځمکه کړو، 900 تیارې هم لیلام کړي، 15,000 ټانګونه تاسې لیلام کړو. تاسې کوم خیانت چې تاسې کړی دی قسم په خدای دی چې هغه به هېڅکله افغانان هیر نه کړي. بن لادن څه کوي چې 1 لک بن لادن یو طرف ته کا او د ډاکټر سیم نجیب یو وخت بل طرف ته کا. زه په بن لادن څه کوم چې دا دلته راځي زما په وطن کې جهاد کوي، ولې په فلسطین ورسره لنډ ولې هلته جهاد نه کوو؟ خو دا د امریکې دلته رالېږلی او د ستاسې نه استفاده وکړه او د جهاد په نوم باندې دا وطن تباه و برباد کړو. اوس کمونیستي په مسکو کې ختمه شوې ده، ختمه شوه. دلته تاسې راځئ په ټي وي باندې کښېنئ، سیم مهربانه دلته د کمونستانو خبرې کوي، پلانې کمونست، بیستانې کمونست، په دې افغانانو کې بې اتفاقۍ نه راولئ. د دغه ټي وي والا د خدای ملا ماته کړي چې دغه شانې بې غیرته خلک راغواړي چې دلته د افغانانو په منځ کې بې اتفاقي جوړوي او افغانان خپلو کې سره جنګوي. او زه دغه اوسني مولیا صاحبان نه دغه کومه چې خدای ته وګورئ په دې ټي وي باندې هر سړی مه پرېږدئ. دغه شان د 2 روپو خلک دلته راشي سیم مهربانه زموږ رئیس جمهور ته توهین کوي. تاسې خو هغه خلک وایي چې ضیاء الحق چې کله مړ شو تاسې ورپسې خیراتونه کول په کچه ګړی او په شمشتو او په منډا کیمپ کې. تاسې خو هغه خلک وایي چې د ضیاء الحق عکسونه هم لګولي وو، د احمدشاه بابا هم زموږ نه هېر کړی او زموږ د ځوانانو نه. موږ افغانانو د خپل افغانستان استقلال ورځ نه پېژندله، موږ به 14 اګست منظور د پاکستان د بیرغ نه به هم جامې کولې. تاسې خو هغه کار موږ سره کړی، تاسې خو ټول د ایسای په خپو کې د افغانستان ور واچو تباه و برباد هم کو. نصر الله بابر او سمیع الحق او دا نور بری او دا نور بری جنرالان بری په کابل کې داسې ګرځېده چې داسې په اسلام آباد او په لاهور کې نه ګرځېده. خدای قرآن ته وګورئ چې د نور دې شین نه واوړئ. او تاسې جهاد مخاد نه دی کړی، تاسې د جهاد افغانستان دفاع پاکستان تاسې کړی، جهاد افغانستان دفاع امریکا تاسې کړی ده. روس سوپر پاور او نمبر 1 تاسې د لاس امریکا سوپر پاور شو، نمبر 1 شو، نه چې په دنیا باندې نخرې کوي. تاسې راځئ د جهاد په نوم باندې خلک غولوئ، تاسې راځئ د اسلام په نوم باندې خلک غولوئ چې تاسې افغانستان تباه و برباد کړی دی. تاسې خو هغه جاسوسان وایي چې په 1994 کې لاړئ او د پاکستان د استخباراتو نه ټوپکې واغستې او په خپل د داود خان په خلاف باندې دلته د جهاد په نوم باندې جنګ او خپل عسکر هم شهیدانول. اصلي جهاد چې هغه ډاکټر سیم نجیب کو چې تاسې په احمدونکي جواب په سمرخیلو کې درکو، د وطن دفاع هغې کول او تاسې وطن ورانو چې وران هم کو او د پنجابي ارمان هم پوره کو، د ضیاء الحق او د سمیع الحق او د نصر الله بابر. تاسې خبرې کوئ، شرم تاسې ته نه راځي؟